باب شروع د نهم آیات نه 18 پورې په دې کې مضمون او جدال المشرکین مال انبیاء والموحدین. مشرکانو همیشه پیغمبرانو موحدینو سره جګړې کړې دي، نو پیغمبرانو دیله دعوت ورکو. اوس د 13 آیات نه د دوی د مخالفت تذکرہ کوي چې کله دوی د پیغمبرانو دا مضبوطی وکړه نو جګړه شروع کړو، دمکیه باندې رااله. اوس هغه دمکی دوی څنګه ورکړي هغه بیانې. وقال الذين كفروا يا کسانو چې کافر لرسلهم خپل رسولانو ته ان یغیته ویلو پیغمبرانو ته نخرجنکم خامخا مونږ بو باسو تاسو من ارضنا د خپل کلینا او لتودن فی ملتنا یا تاسو بکیږي زمونږ په دین باندې. یو دمکی دا ورکړی و چې د کلینه مو شړو که تاسو دا مسلې کوي مونږ ته تر توحید مسله کې نو ګورې پریدي دونه کلینه به وشړو. دویمه مسله چې کوم دغه وا چې او لتودن فی ملتنا تاسو به زمونږ په دین کېږئ، زمونږ دین ته به راځئ. دا اوس هم حق پرست چې کله حق مسله بیانوي نو دمکی ولا څه ورکوي، رشتہ داری به سره پرېږدو، کلینه به دې وشړو، یا امامي هلکه جومات نه به دې وباسو وغیره وغیره. نو ګوره د حق په مسلې کې چې څومره څه خبره راځي نو پروا به نه کوي، داسې کېږي ښه. نو دا به دمکیانه درکې خو په دې به ته حق خبره نه پرېږدي، د دې نه به نه مرغوبه کېږي. فاوحا بس وحی وکړی الیهم دې ته ربهم د دوی رب لنهلکن الظالمین چې خامخا مونږ به هلاکو ظالمان. الله به پیغمبرانو ته وحی وکړه چې او حق پرستو ته په زړه کې واچو چې خفه کېږئ مه دا ظالمان دي به مونږ هلاکو. او ولنسکننکم خامخا وسو به تاسو لره الارض په دې ځمکه من بعدهم د دین بعد دا ظالمان به مونږ وشړو او دا ځمکه به تاسو له درکو. خو شرط سره استقامت ته کلک خوشه کنه. ذالک دا وعده لمن دغه چا د پر د خاف وقامی چې الله ویریږي زما د پیښې نه وخاف وعید ویریږي زما د عذاب نه. وګوره وعده چا سره ده چې زه بدر کوم او کله کوم بده ظالم به وخم، هغه چا سره څوک زما د پیښې نه یریږي او زما د عذاب نه یریږي. الله سره مضبوط تعلق ښه او حق باندې کلک دغه خلق دي. واستفتحوا او دوی فیصله وغوسته خاب کل جبار عنید او نو امید شنا مراد شو هر هغه سرکش او زدی انسان. الله وی دی خپل باندې د عذاب فیصله غوسته وخا. هغه بدر کې ابو جهل ویلو کنه څوک په حق الله پاغي لبره ورکی او بس په دې بل عذاب راولېږي نو الله بیا غي تبا کړ کنه. نو جبار هغه چاته وی چې خپل ځان باندې چا حق نه مني. عنید هغه کسته وی چې د زد د وجنه کناره کشوي مې ورای وړاندې ردینا جهنم او جهنم دی د دین اړوان دی. الله وی جهنم دی یا د دین اور پراخوا مطلب عذاب دنیاوی او قبر نه بعد ګوري او عذاب د آخرت هم نه دوی د پاره ورخوا د دین جهنم او جهنم دی ویس قودی تبا دی باندې بس کولې مېماین سدید هغه وو د وینو زو او بو ورکل کېږي خو د صد سدید د جهنميانو د جسم نه ویني پیپان روزي او د دې او بو په دې سکلیش یتجرعه ګډ ګډ پکې ولا یکاد یسیوه او قریب نه چې د تیری شو یاتی الموت او راضیبا دوی ته اسباب د مرګ من کل مکان د هر طرف نه خو ما هم بیت نوې مړ کیدونکې. جهنم هغه ویني زوی به ګډ ګډ سکی یا ډېر ګرم یا حمیم وي یا ډېر بدبوې نه خله بنې شو وروړي او د مرګ اسباب به ورته یعنی مختلف عذابونه به داسې عذاب چې دی به مړکې خو الله به مړکې نه صرف اذیت به خمرګ به پیدا راځي. و مې ورای ور پرخوا د دین عذاب غلیظ یعنی دین ورخوا به عذاب غلیظ عذاب سخت می. د دې سکلو د عذاب نه علاوه نور طعامونه دي زری غسلین زقوم دا ترقی د عذاب کې ګندا غسق عذابونه دي ښا. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم کرمات دا مثال د مشرکانو د اعمال بیانې
همدا دی چې دې مشرکانو خو نیک عملونه هم کړي دي. الله وی عمل ټول د شرک د وجې نه تباه دی. راشه مثال یې وګوره. مثل الذین مثال دا کسانو کفروا بربهم چې کفر او شرک کړي دي په خپل رب. اعمالهم د دې د اعمالو مثال کرماد پشان د ایرې دی ایرا لرګي چوسو زیره پاتیش اشتد به الريح چې سخت راغلی په دې باندې هوا فی یوم عاصف باغ روز د تیز کی او جاکړې کی د جاکړې روزي او تیز هوا طوفان چراغلی او دې کې ایره پرتی نو ایره خو سپک شي لګنه چې لګه هوا پیو لګي بس اوچته کی د چې د ډېر عملونه د ایرو پرنګ پراتی دي او زه په تیز هوا راولم د سی ویل زوم ولا مطلب عمل خرج اس پته اون لګي چې د رقم خلاړه لا یقدرون بیا دوی قادر ابن مما پاسبانه کسبو چې دوی کم کسب کړي لا شین ز سیز ابای سیز باندې بیا قادر نه یعنی هغه عمل چې دوی وای چې ما خدا کړی او دا می کړی دي مشرک وای ما دا نیک اعمال کړی دي هغه عمل نامه خالی پرته ذالک و زلال بای دا خو گمراهی د ډیر لري د حق نه لري گمراهی د حق نه خدا نه پوي دو کنه شرک کو علم ترن الله خلق السماوات دا دریم باب ته 19 نه 23 پورې او په دې کې مضمون دی جدال المشرکین فيما بینهم دا مشرکان خپل منځ کې په جګړو دي ښه علم ترای تنه ګورن الله بشکل خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمانو زمکه بالحق د بار د ښکارا کولو د حق ان شاء الله وړ یذهبکم وبزتا سویات بخلق جدید او رهب ولي خلق نور الله وی کتا سره دې مسلې قدر نک ای توحید تاسو به وزم نور براولم خو ما ذالک الله بی عزیز ذکر په الله ګوري نه دي مشکل او ګران الله باندې اس کرا نه ذکر منټونی سکندونو کې مم ختم کی او رسول الله دی او مخامخ کیږي الله سره جميعا ټول اوس ګوره قیامت کې چې کله الله سره مخامخ شې دوی هغه جدال اوس آخرت کې بیانې د پیران او مشران به ټول راغلي او د به مریدانی فقال الضعفاء ويبا کمزوری کے شران الذين کسانو مبارک استکبروا چې تکبروا اکړو لوی مشرانو او لوی کو لګنه شرک کو ان كنا لكم تبن بشکم خوستا استبیدارو فهل انتم مغنون عنا بس ایت اسلری کون کې زمونه من عذاب الله د عذاب د الله نه من شین سسیز راشي زمونه د عذاب لري کې کنه دنیا کې هم دوکه کړو او شرک امر باندې کو تاسو یې موږ ته سجدي کوي او دا کوي هغه غلط پیران اقتدار والا او هغه باطل پرس مولیان شرکیات او بدعاتو کې داخلك لګولیو نو سره شبونه دا خو کې کنه نو قالو دی ورته ویلو هدان الله کله موږ ته هدایت کړو وي الله هداینا موږ متا ته هدایت کړو موږ خپل ګمراو نو تاسو مونږ پسې را روان مې په پټ سترګو نو سواو نه لنه برابر خبر د بمون باندې چې ځان کوم فریاد کوم صبر نه یا مونږ صبر کو مالنا مم محیص نشته مونږ د پرای زیاده خلاصي مونږ نن خلاصي دي نشو بس راګیر به یو ښه وقال الشیطان لما قضی الامر آیات کې اوس اغلوی استادانو پیرانو ورته شیطان چې کله دا خبره فیصله شي د دوی چې کوم له استاد سو کو هغه شیطانو کړه شیطان انسی پہلا ذکر شو د جنی شیطان حال وای وقال الشیطان وای به شیطان لما قضی الامر هر کله فیصله شي خبره ان الله وعدکم وعد الحق بشک الله وعدکم تاسو سره وعده کړی وا وعد الحق وعده رښتینی و وعدتکم او ما تاسو سره وعده کړی و په خلفتکم بس ما خلاف کو تاسو سره مطلب دا الله د سره وعده صحیح کړی و تاسو خبرو نه منله تاسو هغه د دروغجن وي او مارته چې کوم وعده کړی و بس هغه خلاف پاو کومه تاسو دروغ کې غیر کړی و او ما کان علی علیکم نش نو زما پتا تاسو باندې من سلطان سزور زما پتا سزور نو ښا چې تاسو په زور مارا وستیه الا ان دعوتکم مگر دا جماعت سره بللې ونو فاستجبتم لی تاسو قبول ک زما دعوت ما وسوسه واچلو تاسو بس رامن ډکړې نو دوکه شوي فلا تلومونی بسمو ملامت کوي ما ولومو انفسکم ملامت کې خپل ځانونه او ما انا بمصرخکم زنیم تاسو فریاد رست ومان تو بمصرخی او نو تاسو یې زما فریاد رست نن ګورې دیو بل فریاد رست نیو نن چې کوم دې ټول ګیریو بده کې न تاسو زما فریاد رس نزد تاسو بس انی کفرت بشک زو انکار کوم به ما دا غسنا شرک تمونی جتا زو شریک جوړ کړو الله سره من قبل پخوا تاسو چې وا غیر الله د چغیواله شیطان دوک کړي وي نو شیطان وی نن زباغي انکار کوم ښا
تاسو الله سره شریک کړو نو زه نه منم دا ان الظالمین بشک ظالمان خو له عذاب علیم دی پر عذاب درناک دی نتیجه دا ده چې ګوره غیر الله عبادت انسان بچ کې قیامت کې بدغه جګړې وی غیر وای بیا واودخل الذین بشارت مؤمنانو ته داخل بکړی شا کسان امنو چې مان وروړي وامل الصالحات عمل کړي ویني جنات باغونو ته تجری چروان مې میتا ته الانهار لاندې راغل نهرونه خالدین دوی و همیشه بیا پدې کې باذن رب په حکم د خپل رب او تحیتهم پیشکشی د دوی په پدې جنت کې وا سلام سلامتیا وی جنت ته مؤمنان زی اول ته خيسته پیشکشان دوی ته ملاوي پیشکشی یعنی د دوی با خيستا استقبال التکیږي ها سلامونه به د ملائکو طرفنا د مؤمنانو طرفنا الله طرفنا علم تر کیف ضرب الله دا اخر سلورم باب تر 27 آیات پورې 24 نه 27 پورې پدې کې اوس امثله د فریقین بیانې موحدین او مشرکان مثالونه او مثال د کلمې د توحید او کلمې د شرک فی علم ترایت نور کیف ضرب الله مثلا څنګه الله بیان کړی دی مثال کلمه طیبه دا کلمې پاکی نه مراد عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی لا اله الا الله ایک کلمه توحید کلمه توحید مراد ده ک شجره طیبه پشان دغه اون پاکی دی یو خیسته پاکونه ده او څنګهونه د صفات وره اصلها ثابتون چې جوړې دغه مضبوطی دي و فروا فی السما او څنګه اسمان طرف ته ختلی دي دا څونه د کلک مضبوطه چې خیسته جوړې مضبوط دي شاخونه بره طرف ته تللی دي او شاخونه اوچی کیمنا نو دا سیونه دا چې ترقی او تازگی په وبو باندې په باران په وبو کیږي نو ایمان د مؤمن په قران باندې سرسبزی کی ښا حدیث د بخاری کی مرضی رضیونه متعلق عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته نبی علیہ السلام رضیونه بارے کې تپوس کړو چلا ولا دا سدا سیونه دا چې نخې ورته خوله جړې مضبوط دی وګدا دا نیغه دا د کومونه دا صحابه سوچ کی شو صحابه چې چپ شو نبی عليه السلام په خپل ویدا د کجوري ونه دا کجورونه چې کمی کنه کلکې او نیغه ختلی بالکل هغه څنګه امبره عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وی ابن عمر رضی الله عنهما یما پلار عمر فاروق رضی الله عنه ته وی چې ما ته پته وا خو ما د حیا د وجنه نه وی ما وی چې ډېر لوی صحابه ناشتي اوس د پګی څنګه ویم ګین ما الله جواب راته نو عمر رضی الله عنه ویلې بدیو کنه ما بدا خوخه کړي وا مطلب زما زوی زما فخر نو هغه دا ما ته یاد و وی تو ته ورکی وکل حق خپل میوه کلهین هر وخت باذن ربیا په حکم د خپل رب و یضرب الله الامثال اوس دا میوه ورکی هر کال او خو مضبوط اورم دنو دا مثال د کلمې توحید دی چې چا عقیده توحیدی او دا مضبوط ولاړ دی دا عمل هم ډیر زر بر رسیخه فروا فی السما او دا هر څه قبلی وی دا اصلها عقیده ته اشاره ده فروا عمل ته اشاره ده او دا موحد عمل چې عقیده توحید پرانا کی دا ډیر زر قبلی وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ وَبَيَانِ اللَّهِ مِثَالًا لِلنَّاسِ دِ خلق تعالی اللهم يتذكرون دې لپاره چې دوی نصیحت قبول کی نګور اب ملګری په توحید باندې مضبوطی کی چې عقیده د توحیدی اوس راشه د شرکی کلمې مثال وره یو مثال کلمه خبيثه مثال دغه کلمې خبيثه هغه پلیته کلمې خبيثه وته وی هغه کلمه د شرک او کفر پیکا شجرتن خبیثتن بشان داغیونی بیکار او پلیتی دی پیدینا مراد اگه حنزل اونا دا ترخی اندوانا چوتا وی پا دی غرون علاقو کی اکثر داسی وڑا دا اندوانو پا شکل کی بوٹی وی او آسی چو سر ٹچم شراو غرزی داسی داغیوی آسی انخطی بس وینچتو ست انخلولی شوی من فوق الارد پاس رزمکی خوری مالها من قرار اس نیدی لقراری مضبوط والی ولنی چاہتا وہ سراٹا جم شرا غرزی دا دا کلمی شرکی مثال دیکھا خبیثه و دا ذکوی چی ذائقہ کی ترشی بویم بدبو دے او بے فائدیم دا او بیا مالها من قرار اس جوڑے نشتخا نو مشرک پلیت نجس تے
خبره هم ګندره دا چې دی غیر الله ته आवाज کوي چې فلان کې الله نه سوا دا کوي دا کوي الله وي ما سره څوک شریک نشته او دی سره شریک کوي اعمال هم ګندري نو خوراک هم ګندري دا بدل تم ګن خوري اول تم دی هغه جهنم ویني زويس کی ښا دا عقیده انتهایی کمزور د حنزل د بوټي پرنګ دا اسی بس پزما کا پراتر او نور هیڅ شي نه بس اور د بلا خدایانی یو خدای ني پلان کې بابا دا کې یو ډنګري بابا دا کې بس پدی ټولو مرتیر شي نو دا خورشوی د زمکه د پاسو د قراری نه یثبت الله الذين مضبوطی الله کے سناونه چې مؤمنان بالقول الثابت پاوینا مضبوطه فل حیات دنیا په د ژوند دنیا کې او په آخرت او په آخرت کې الله اوس مؤمنان په دې کلمه توحید کلک کی او یذل الله مهر د گمراهی وخی الله ظالمین په ظالمانو باندې په دغه شرکی عقیده ويفعل الله ما يشاء کی الله سے چمو غواړي علم تر الذين بدلوا د پنځم باب ته 28 اخره پورې پدې کې اوس زجر او تخویف ته منکرین ته خوشخبری او دلایل عقلی او یو دلیل نقلی د ابراهیم علی السلام نه په داوی باندې علم ترایتن ګور الذین کسانو ته دا زجر او تخویف ته بدلوا نعمت الله چې بدل کړي د نعمت د الله کفرن په کفر سره واحلوا قومهم او داخل کړي د خپل قوم دار البوار هغه کور د هلاکت ته الله یا خلکو نه خبري چې ګور هغه نعمت د الله بدل کړ توحید قران سنت د په شرک بدعت او کفر باندې یا ناشکرې باندې بدل کو نو انجام یې څه شو دار البوار دار البوار زید هلاکت کور د هلاکت هغه جهنم نه کنا په جهنم دا جهنم نه اسلونه چې دی په داخلي کې دیتا و بئس القرار او ډېر بد زید قراری دی ال د قرار د سره نشته وجعلوا لله ذکر ذل دی الله لر اندادن شریکان دا جرم یې سو هغه دا خبدلو تفسیر دی چې دا بدل کړي سو دغه توحید تی مقرر کړی دی الله سره اندادن شریکان یوزلوان سبیل هدیره پار چې خلک گمراه کړي د الله د لارې نه نو قول ورته پیغمبر تمتو فائدې واخلې فإن مسیرکم إلی النار بشک واپس تاسو اورته دا تاسو زه او ټکانه چې کوم دی هغه اور دی ښا ولی خلق به گمراه کول د الله د لار نه شرک کو زال او مزیل خپل گمراه نور به گمراه کول قل عبادی الذین آمنوا د امور مصلحه دي هغه اعمال چې هغه سره دفع د عذاب راځي مؤمنانو ته وي تاسو دا اعمال خپل کې نو عذاب به خوشي قل پیغمبر علی عبادی الذین زما بندگانو آی کسانو تامنو چې ایمان وروړي دي یقیم الصلاة دي قیمه موز وینفقوا او خرج تیم کوي مما داغه رزقنام چې مونږ دی لور کړی دي سر وعلانیه دن په پټو ښکار دي خرج کوي من قبل ان یاتی یوم مخدرات لو داغه روزینا لا بیغن چې د باغسل خرڅول کیږي په دې روز کې ولا خلال نه دوستانه الله وی د قیامت نه پهله د اعمالو کا وګرا دا شوکا چې ایمان خپل کلک کا موس قائم وا انفاق د الله په لار کې خرج کا پټو ښکارا اغل تبیا ګوري سني کیږي التا اعمال نشتا التا چې کوم دې سدي کړي وي به په کار راځي دی دنیا کې الله الذي خلق السماوات آیات نو داوا باندې دلایل دي په داوا د صورت دغه دلایل توحید دغه داوی پیش کړه اوس باغې دلایل وای بیا الله الذي الله غزاد ته خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمان او الارض او زمکه وانزل من السماء اور اوري د برنمانو بو فاخرج به من الثمرات بسروباس په دې سره میوه رزق لكم خوراک ساز پر او سخر لكم الفلك او تابع کړی د تاسو ته کشته له تجریه تیرا پارا چروان د فل بحر په دریاب کې به امر د الله په حکم وسخر لكم الانهار او تابع کړی تاسو ته نهرونه د ټول کارونه الله کوي تفصيلات شوي دي ښا وسخر لكم الشمس او تابع کړی تاسو پر د انور ول قمر او سپوږمۍ دا ایبینه چروان دي همیشه وګور خپل مدارونو کې روان دي او د الله د حکم تابع دي ای چتم خلاف ورزي نه کړي ښا خو یو انسان ته خلاف ورزي کې وسخر لكم الليل والنهار او کار کې لګوري دي الله شپه ورځ ته چې کوم ډیوټي حواله د زمانہ هغه خپل ډیوټي پوره کوي لګیا دا واتا کوم درکړی تاسو ته من کله ما سالتمو هر هغه چې تاسو غواړئ یعنی تاسو ته محتاج او ضرورت لرئ چې سم محتاج یې ستم ضرورت الله درکړي دی لا وان تعودوا نعمت الله کته شمیر شروع کړه الله د نعمتونو نو لا توسو او بین شمیرې انسان کته ځان تو ګوري پتا باندې الله دومره نعمتونه کړی چې بین شمیرې ښا ان الانسان لظلوم بشک د انسان خامخا غټ ظالم او کفار ډیر ناشکر دی تی بیا الله سره شرک کوي دی بیا د نعمتونو ته نه ګوري مراد ته مشرک او نافرمان انسان دی
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ دې جنا دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام نه په دعوت صورت د پاره تبلیغ او ترهیب. وګوره ابراهیم علیه السلام د دې مسلې دعوت کړو، د دې مسلې د پر خپل اهل او عیال قربان کړي دي، خپل خزه بچي هغه راوسلي دي حجاز علاقې ته او دلته پریخي دي او هیڅ نه انسان پته لګي نه او به خوراک شته، خدای الله په توکل د الله په حکم پریخي دي. وګوره د دین لپاره د سي قرباني به د ابراهیم علیه السلام غونته ورکه دانه چې تپا ناس ته وته بس ارس په خپل بټی کی نا کستا د حلویال قرباني ضرورت راغی نو ته باغم روباسي لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام کړیو کړه. رب تعداد مخ کې د ظالم او ناشکر انسان تذکرہ وا نو د ابراهیم علیه السلام تذکرہ کوي چې دا غنا شکر انسان غونډه م جوړېګا او راشه د ابراهیم علیه السلام غونډه جوړ شه. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَأَخْبِرُوا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السلام رَبِّ زَمَا رَبَّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وګرځیدا خار زیدا من د دې حجاز او د عربو د علاقې د پر دعا کړه ولی خپل خزه بچی دل تفریخي او بیا او غیا علاقہ ورست راځي. وجنمنی بچ کې ما و بنی زما زامن ان نعبد الاصنام د بندګې د درګاونو نا اصنام هرغه معبود چې سوا د الله نه عبادت کیږي، هر هغه چیز چې تا په بندګۍ د الله سیوا نه نیولي اکو ژوند دی ویو کومړي ټول ته مراد دي. نو الله ما او زما زامن د بندګۍ د درگاہونو د غیر الله د عبادت نه بچ کې. وګوره ابراهیم علی السلام ځان سره سره دا اولاد فکر کوي، نو خپل ځان سره سره د خپل اولاد فکر بم کې الله مام نه کې زما اولادم نه کمل کې د هغه شرکون نه بچ کې غلطو نه بچ کې. د ابراهیم علی السلام دعا کړې ده او ربي اوسوي ای زما رب انهن بشک په سبب د دې درگاہونو د دې غیر الله د عبادت ازللنا کثیر من الناس گمراه شوی د ډېر خلک د الله نه مخ اړول دي او غیر الله گمراه کړی دي. نو الله د دې پوج ډېر گمراه شوی دي نو زما اولاد ته بچ کې. نو انهن سبب د دې د بندګۍ ښا دغه مراد دي. انهن کې دغه غیر الله سره مراد نه دي ځکه د ډېر انبیا اولیاء دي چای خبرم نه دی خلک عبادت کوي نو ای خو جهنم ته نه ځي کړه. دغه درگاہونه ته مراد دي. درگاه ډېر خلک گمراه کړی دي. شیخ القرآن رحمت الله علیه وی کوم علاقې کې چې درگاہونه ډېری زیارتونه ډېری وی الته وګوره زنا او فحاشي ډېری او کوم ځای چې بدعتيان ډېری حق پټولو والا مولیان ناکارا وی الته و دشمنیان ډېری دا ردی صفت او دا بالکل صحیح خبره. نن سبا الله دی معافیو کی دا زیارتونه پنوم زیارتونه دی خدا بهای یو پټ سنټرونه ګرځیدلی دا لکان جنګه چو تختی د کورونو نه یو خو زمونږ د میډیا او تر ډرامې خي د تختیدو طریقې وته خي او بیا همدغه زیارتونه مرته خي زه مرته خولي چې ګوره دا پنای زیره دل څوک سنوي نو الته لګیای بس دا ټوله کاته روانه او دا منجوران له 100 روپے لاس کې کیدو دا ټول بهای ال رواني دي ښا دا شرک اړي دي کنه. نو الله وی د دې په ذریعہ ډېر خلک گمراه شوي دي. فمن تبیانی چا چې زما تابعداري وکړه فإنه من یقینا دې زمانه دې ومن عصانی او چا چې نافرمانی زما وکړه فإنک بشکا ته چې الله غفور رحیم بخون کې مهربان نه بس نو ته بار سپوي الله څوک توبه وباسي. او ربنا انی اسکن تو ګور تذکرہ کوي د خپل اولاد ربنا زم رب دعا کوي هغه ته انی اسکن د بشک موصل من ذریتی باز اولاد بیوادن پدا سی وادي کې او داسي علاقه کې دلتا من ذریتی باز اولاد ولی صرف هاجره رضی الله عنها د بیبي او اسماعیل علیہ السلام د دبلې بیبي د سارا رضی الله عنها او د هغه زوی د اسحاق علیہ السلام نو هغه شام کې وخا صرف دا هاجره رضی الله عنها او اسماعیل علیہ السلام دلته او بیواد دا یو کند و مکه مخ کې تنگ زو د غرونو منس کې سیلاب براغنو وبو بجما کې دي او بیت الله هم د آدم علیہ السلام نه بعد دا مسمار کړي شو نو بیا جوړ شو هغه غرونه لري کړو نو کولو مې دا اوس دی غرونه لري کړو دا کولو میدان شو دا مخ کې د غرونو منس کې زوخه
نو ما وصول خپل باز ولادت پدا سی وکنه کې غیر عزیز را چې د فصل ولا عند بیتک المحرم په خواسته د کور عزتمن کې الله ستا کور عزتمن د غلطه دی نو ربنا زموږ بل یقیم الصلاه در پر چې دی قائم کوو او فجل بسوګر چې افئده من الناس زلون د خلق تهوی الیهم چر مایل شدوی طرف ته او ورزقهم رزق ورکې دوی ته من ثمرات د میونه لعلهم یشکرون ډیر پر چې دوی شکر گزار شي تفسیر ابن جریر ولا واقع ابراهیم علیه السلام لیکلی دا بدی را روان دی ابراهیم علیه السلام د خپل خزا او بچی را روان کړي دي نو دی روان دی په لار باندې جبرائیل علیه السلام سره دی نوې چکله داسې سرسبز وی ني نو دی ورته وی چې دا ځای دی دلته موږ ایثار شو نو جبرائیل علیه السلام ته چرنا مخ کې ځه زی داسې سو پیره دي ته پوسونه کړی اخر چې د حجاز علاقې تر ورسېدو بیا او تاسو د وزل تکینه دا د سيزو چې نه دلته وښتا نو خوراک شتا نه چې کوم دي نو انسان پته لګي او یو کنه بدل تکینه نو چې کله ابراهیم علی السلام د خپل خزه بچي پرې خول ډېر غټ امتحاني ګوري سو خپل بچي پرې خوستي شي په دې بیابان کې او څوک داسې خپل یوازې بیبي او خزه پرې بچي پرې خوستي شي چې دې ته لاړ شي اوس دوی کینو له ابراهیم علی السلام ته روان شو سه وته هم نه وي نو خزه وته आवाज کوي حاجره رجنانه وته اله من تکلون ابراهیم ابراهیم چرته لاړې زمونږ اچر روانه ویلې صفی اماون ولا زرن ولا نیسن دلته کو نو وبشتا نه چې کوم دی صفصل او خوراک شتا او نسو کې انسان نو مشتا ابراهیم علی السلام نه ګوري روان بیا وته आवाज کوي اخر چې وینه کدل پدریم زل او ته الله امرنی بهذا الله مونږ ته په دې حکم کړی دی مطلب الله رته ویلی دی نو تر مخ کړی وی او الله امرنی بها الله مونږ ته په دې حکم کړی ماته چې دلته ایثار شه دی پرې تزا خو بس چې الله ویلی دی نو الله به مونږ خرابای نه ګور الله کارونه سمي اخذ د پیغمبر وا پته مرته وا نو دا چې کله ایثار شو نو سو دیو یوازې شو سو وخت بعد سکسو سره ختم شو اسماعیل علیہ السلام معشوم دی چولې دی پدې کې د وبو ضرورت راغی نو د به اختیار حاجره رجلانه صفا مروه غونډه و دغل د دې کې منډه وخی نو و چکر ووال چې څوک انسان وګورم چې توبته عالم نو پدې کې چې ګوري یو سړی ولاړ دی اسماعیل علیہ السلام سره نو دا ور خطا رااله چې دا څوک دی داغه جبرائیل علیہ السلام راغلو او چې وی قتل د اسماعیل علیہ السلام خو سره الله د زمزم چینه جاری کړه او به جاری کړي هغه نه دی وبو اغسته بیا هغه وډېره وی دی وته زمزم بس ودرېګا هغه ته چار دیواری غونډه داسې جوړ کړه روست بیا یو قبیله رااله بنو جرحم یو قبیله تیرېدا نو هغه چوکدل چې وای د غرونو منځ کې د وبس کې دلته خوبه چې د نومو نشان پتم نه لګي دلته خوبه مونږ چې نه مولیدا دغه ایثار شو ایدلته پړاو واچو نو حاجری رجنان هوته ټیک شو پړاو واچوي خود وبو اختیار بزمای وبو اختیار بتاو ستنی او ټیک شو دلته بیا غي آباد شو بس هغه دا مستقل د غزې شو نبی اسماعیل علیہ السلام چې غټ شو نو پدې کې وعده موکو او بیا وروسته الله ردی په اولاد کې زمو پیغمبر نبی علیہ السلام راو لېګو او دغه دعا د ابراهیم علیہ السلام وا چل د ډېر رزقونه به موسمه میوه اوسم ملاوي دغه دعا کړي واخه نو ربنا ای زموږ رب انک تعالی یقینا تخفوي ما نخفي هغه چې موږ پټ کوو ما نه نه هغه چې موږ ښکار کوو ما يخفل الله او نه پټيږي په الله باندې منشني چې شی په لار دې بزمګي کولا په سمان اسمان کې او الحمدلله الذي تعرفنا ټول د خدای توبه الله لردي الذي غلا وهب لي على الكبر چې موږ ته راک سره د بډاوالي نه اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام او شکر مدا کوي چې الله اولاد سره د بډاوالي نه راکو رحم کو او ان ربي لسمع دعا یقینا زوار خامخه قبلون کې د دعا دی زما رب دعا قبلای نو ګره دعا چې څوکې نو الله قبلون کې دې کړه ګره دا اولاد په پیدایش باندې د شي نعمت شکریا ادا کې نفل 2 رکعات او الله ته شکر دی دانا چې ته ډزه کې او ته لګي مستی کې دا سي باندې کې خوشاله په موقع
او رب جعلنی مقیم الصلاۃ رب زما ګرځه ما همیشه پابندی کوونکې د مانځه او من ذریت زما د اولاد دم دا ګرځه او رب نه زم رب او تقبل دعا قبول کې زما دا دعا اولاد ته دعا کې د دین ښه همیشه به اولاد دیندار غواړي چې الله زما او زما اولاد په دین باندې پابند کې او رب نه زم رب اغفر لي بخنو کې ما ته ولې والدي زما مور او پلار ته ولل مؤمنین مؤمنانو ته یوم یقوم الحساب پارچ قایمی کې به حساب دلته مور او پلار یاد کړی پلار مشرکو نبی رستو سورۃ توبه کې رجوع کړی دا مونږ ویل وغایات ولا تحسبن الله او ګمان مکو په الله تخفیف دی غافلن نه خبر اما دا سن عمل ظالمون چې کوي ظالمان انما یؤخرهم بشکر رستو کوي دوی لره یوم نه غرستا تشخص فی الابصار چټیږي بروتی پاغه کې دا سترګي الله وایي سکه ته دا ورځ انتظار کې ته په الله دا نه خبر ګمان کې او دا ورځ په انتظار چې دا سترګي بده سي بوقي روتی قیامت پرز دا سترګې د مشرکانو دا به د هیبت د وجه نه داسې کلو پاتې شو نه به بندېږي دیتا تشخص فی الابصار ویل کېږي او دې سره سره محتین منډې به خونکي مقنی روسهم پورته نیونکي به خپل سرونه او لا یرتد الیهم طرفهم نه به واپس کېږي دوی ته دي نظرونه وعافدتهم هوا او د دې زړونه به خالی وي د پوهې نه او د خواهش نه مطلب دا قیامت کې دغه hebatnak عذابونه دي چې یو خو با منډه په hebat د خلق د hebat نه منډه وي سترګې به کولوي او دا سر به دا سي پورته نیولې اڅړې جوړیر پریشان شي چې دا څه حادثه وشو څه چلو شو او نظر به بیا نه راځي د تخا لا يرتد چې دې ست وګوري هغه hebat بسالته به نظر پاتې شي او دا سر به ولې پورته نیولي دا ډېر hebat هغه سړی چې هغه مړې ماته شوی او غشې لګولي او سره دې سی اوچت کړي ولاندې نشي کته نو دی ډېر د hebat او د غم نه او مصیبت نه برابر وګوري داسي او اړو کتی بنشي بلخوا حدیث کې راځي عائشہ رضی الله عنها تاسو کړو کړه نبی علیہ السلام ته وی دا خلک چې د قیامت پورز بے لباس نه سنتا راپاسي خدا به یو بلته نه ګوري نبی علیہ السلام وتوی نار سړی و خپل ځاني الته څوک چې تکتی نه شر سړی بسرو چت کړي او خپل انجام ته وګوري چې ما سره بس کی الته دومره غټ hebat دی نو دغه مطلب دی سر به اوچت نیولی او نظر چې یو پر ستو ګوري بس عمل ته پات شي او هوا افیدتهم هوا زړه به د خواهش نه خالی وي ښا د علم او فکر او هر سنا دا hebat اثر وي ښا پسر او پدی سترګو پرې زړه وي وانذر الناس نو ير وداخلك يوم د غرضنا ياتيهم العذاب چرا بچتی ته عذاب فيقول الذين ظلموا وای به ظالمان ربنا زمغربا اخرنا الى جل قريب رست کومه نیټه نږدې تا اے الله دا عذاب لګلری کا او موږ لګ رستو کا دا دنیاوی عذاب یا مراد دی یا قیامت کې وای الله لا واپس هم کې او چانس راکړه نه نو جب دعوت کا مونږ به قبول کو ست دعوت ونتبع الرسل او مونږ به تابعداري کو د رسولانو الله به ورته وي علم تکونو اقسمتم آیات سنو چې قسمونه خلل من قبل بخوا مالکم من زوال چې نس تاسو پر ایس زوال او فنای دنیا کې خډیر مسوي کنا تاسو بس د دنیا دا وس شوي قسمونه هم څه شو وسکان د موتا سو سیدلی و فی مساکن الذین بکرون دا کسانو کې ظلموا انفسهم چې ظلم کړو په خپل ځان تاسو عبرتم ناغستو اکم قومونه چې ما تباکل دغی په ځای تاسو را لدای په کورونو کې اوسېده او عبرت هم ناغستو وتبین لكم وتوست واضح شو کیف فعلنا څنګه کار کړو موږ به هم دوی سره وضربنا لكم الامثال موږ بیان کړو تاسو ته مثالونه وې سم تم نکتن وقد مکروا یقینا دوی تدبیرونه کړو مکر مخبل تدبیرونه وعند الله مکرهم او الله سره هغه سزا او بدله د تدبیر د دوی د دوی د حق پرستو خلاف هم ډېر تدبیرونه کړو الله وایزا نن بیا غ بدلو ګوري ښا سزا به وګوري او وین کان مکرهم او بشک د عین په معنا د ان دی بشک او د دیغه مکر لتزول منه الجبال او د دیغه مکرونه چې لړزیدلې و داغې نه غرونه کینی مکر دومره غټ غټ مکر کو د حق پرسو د حق خلاف چې غرب لړزاو یا ما تلتدا بل معنا مفسرین دا کوي داین یا مخفف من المثقل ان په معنا یا ان نافیه دی نو مکر د دوی چې خوځیدلې و داغې نه غر مکر به چې غټ جوړ خوې شی بنو چې غر به لړزولې وي اسی بس ځان به خو
د حق پرس خلاف به خبرې کولې. فلا تحسبن الله بست ګمان مکو پالا مخلف وعده د خلاف کون کې د خپل وعده رسول او خپل رسولانو سره. ان الله عزیز بشک الله ضرور د ذل انتقام خاوند د بدله غستو دی. الله خو چې حق پرست آزار ک پیغمبر نو سزا بدل کوم. یوم تبدل الارض بغیر چې بدل بغړې شي د ازمکه غیر الارض غیر د رزمه کې نو سماوات او اسمانونه او برزول الله الواحد القهار او دیمه مخامخ ش الله سره چې یک یو زوره ور ذات دی. قیامت پرز د ازمکه با لری کړي شي بل ازمکه بوا چولش. څه مطلب؟ یا خو دینه مراد حقيقي ذاتی مراد چې واقعي د ازمکه به بدلیږي بل برا وستلیش. تو عائشہ رضی الله عنها تاسو کړو د خلک بچرته بیازي نو دا ټیم دی په پولیس شراتی نبی علیہ السلام وی پولیس شرات برناټول خلکی نه زمکه بدلش. یا تبدیلی نه مراد وصفی تبدیلی مراد ده د زمکه د مخ په بدل کړی شي لکه څنګه چې جهنميان هغه چمړې تازه کیږي وو بدلیږي وا اقا معنا دلته نه کړه د زمکه مخ او شول قرآن رحمت الله علیه بدلته نقطه تبدیل وی ګورا جرم چې کم زو شالته عدالت نه لګي او دې زمکه باندې جرمونه شوي دي عدالت په بل ځای لګي ځکه په زمکه الله بدلای ښا دغه مطلب دی. ټول الله ته مخامخ شو وترل مجرمین تبینی دا مجرمان یو مجرم په دغه غرض باندې مقرنین فی الاسفاد چې تړلې شوی وي په زنجیرونو کې ای زنجیرونو کې بعد جکړ دی را وستلې شيخه او سرابیل ندی قمیصه من قطران د ګوګړو وي رانځلو وي. قطران څه ته وي؟ هغه ونه چې دا غي په تیلو د خارختی او خانو سپو علاج کېدو. نو مشرکان هم خارختیان نه کنه شرک کوي کنه نو الله وی دا جامع د ګوګړو بوله ورکو دا شرک ولې کو دا ماچس دا مسله نه دي ته ګوګړ وای دا اور زر علی کنه نو قمیص به ردی د دی وی او چې څنګه اور ته ټچ شي بس ټول اور به پیولېږي دغه سي در دې سزا ده. وتغشوا وجوههم النار او پټ بکی مخونه دی اور اټول مخ په اور کې پټ شو بسوزي. لجزي الله كل نفس لجزي الله كل نفس او دې لپاره چې الله بدل ورکړي هر نفس ما کسبت هغه چې دا عمل کړي قیامت خو دې لپاره چې دا فیصله بال دکی خبرت لی به ملاويږي. ان الله بشک الله سره ولې حساب زرا غسن کې د حساب دی. اخر آیات کې داود سورۃ روړي وی هاذا ولا وللناس هاذا دا قرآن بلاغ للناس ال یبلغ الناس تیرا پاره چې اور سیدا خلق او در تبلیغ کتاب دی خا هاذا بلاغ الناس دا قرآن در رسول کتاب دی للناس د خلقو د پاره ول ينذروا دیر پاره چې دا خلق وير ولې شي به په دې سره وليال مودي پوي شي په دې مسله چانما هو اله واحد چې بشک الله یک یو حاجت روا دی او ولیا ذکر دی ولیا ذکر او دیر پاره چې نصیحت هم قبول کول الباب هغه عقلمن خلق د دې نصیحت اخلي په مسله توحید ځان پوي. دې پوری سورې هجر اختتام ته ورسېدو. واخر دعوانا اللهم صل على محمد صلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله د قرآن فیوز برکات مونږ ته نصیب کړي د علم مونږ ته راکړي او عمل توفیق هم راکړي. حاضرین څومره راغلي دي الله دې ټول لره دې بدلې دنیا آخرت کې ورکړي. بیماران الله صحتونه ورکړي. حاجتمند الله حاجت روايي وکړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.